السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن زموږ درس دی څنګه وکولی شو چې ښځینه او نارینه یا نارینه او ښځینه نومونه یا صفتونه جدا کړو، څنګه وپېژنو. مخکې درسونو کې ډېرو ملګرو په کمنټونو کې دغه پوښتنه رانه وکړله چې موږ څنګه کولی شو چې مثلا نارینه او ښځینه نومونه او صفتونه موږ باید وپېژنو، څنګه وپېژنو. د هغې په باره کې ما یو څو مثالونه او یو څو طریقې مې یو ځای کړي دي چې هغه به تاسو ته تشریح کوم چې د هغه په نسبت تاسو کولی شئ چې مثلا نارینه او ښځینه تاسو جدا کړئ. لیکن دا سل په سلو کې دا ټول همدانې دي چې مثلا سل په سلو کې صفتونه او نومونه ټول به همداسې کېږي، نه، بلکې تقریبا 80% نومونه او صفتونه چې دي په دې حرفونو باندې چې کوم ختمیږي هغه چې دي کوم چې په درته تاسو ته تشریح کوم هغه فیمینین او مسکولان دي. تاسو ته به تشریح کوم، لیکن دا سل په سل ټول نه دي. څنګه کولی شو چې نارینه او ښځینه نومونه او یا صفتونه او شیان وپېژنو. د دې ټولو سوالونو جواب به تاسو ته نن په دې درس کې درکول کېږي. که غواړئ چې په دې موضوع صحیح او درست پوه شئ نو تر اخره راسره اوسئ. که چیرې غواړئ چې ستاسو دا مشکل نن حل شي چې تاسو څنګه وکولی شئ چې مثلا یو جمله کې په یو لیکنه کې تاسو مثلا یو حرف لیکل شوی چې مثلا تاسو څنګه وپېژنئ چې دا مسکولان دی او که فیمینین دی، دا فیمینین دی او که مسکولان دی، تاسو څنګه وکولی شئ چې دا وپېژنئ. دې لپاره تاسو ته دا درس ما جوړ کړی دی او غواړم چې تاسو لپاره صحیح تدریس کړم. خو لیکن که چیرې غواړئ چې ستاسو مشکل حل شي او په دې موضوع باندې صحیح پوه شئ نو تر ویډیو تر اخره راسره اوسئ، ځکه چې که چیرې یو هر کلمه هم مس نه کوئ، ځکه چې ډېر مهم درس دی او ستاسو مشکل به ورباندې حل شي. راځئ چې درس شروع کړو. Les noms qui terminent par هغه نومونه چې په لاندې حرفونو باندې ختمیږي. Les noms qui terminent par هغه نومونه چې ختمیږي په هغه نومونه چې په لاندې حرفونو باندې ختمیږي هغه مسکولان دي، نارینه یا مسکولان دي. دلته ما یو څو حرفونه یو ځای کړي دي چې 80% نارینه نومونه یا نارینه صفتونه چې دي هغه په دې حرفونو باندې ختمیږي. که چیرې یو نوم او یو صفت په دې حرفونو باندې ختم شوی وي نو هغه مسکونه یا نارینه دی. لکه هغه حرفونه کوم دي هغه په دې لاین کې ما تاسو لپاره لیکلي دي. او ا او چې او تلفظ کیږي، او او چې او تلفظ کیږي، ای ال چې ایل تلفظ کیږي، ان او او ار چې اوخ تلفظ کیږي، تی او او ار توخ تلفظ کیږي، اس ای اف جی جی ا جی او اج تلفظ کیږي، ای اس ام او اسم تلفظ کیږي، پی اش او ان او فون تلفظ کیږي، اس سی او پی او سکوپ تلفظ کیږي. هر هغه صفت او هر هغه نوم چې په دې حرفونو باندې ختم شوی وي نو هغه چې دی هغه نارینه یا مسکولان ورته وایي. مثالونو کې تاسو ته تدریس کوم، تشریح کوم. اوس لکه بو وبخښئ دلته پاتې شوی دی بو، صحیح شو. دلته اوس وایي اگزامپل معنا مثالونه. بو کې وګوره ما چې پورته لیکلی هغې کې لومړنی راغی بو معنا ښکلی. هر کله چې نارینه لپاره استعمالې یا بو راغی تو به پوه شو چې د نارینه لپاره دی او مسکولان دی، او یا کله نارینه لپاره ښکلی استعمالوي هغه به بو استعمالوي. فو معنا لیونی. فو وګوره او باندې ختم شوی دی، لکه څنګه چې فو معنا او باندې ختم شوی دی دا چې دی مسکولان دی. ژونتی معنا مهربان. ژونتی وګوره ای ال باندې ختم شوی دی، لکه څنګه چې ژونتی په ای ال باندې ختم شوی دی نو دا چې دی مسکولان دی. ژونتی مسکولان یعنی نارینه لپاره موږ استعمالولی شو. شیان په ان باندې ختم شوی دی. شیان معنا سپی. شیان سپی په ان باندې ختم شوی دی. ان ولور غل
او یا پرواز کوونکي ته هم استعمالیږي. وګوره په او او اغ باندې ختم شوی دی، دا هم چې دی مسکولان دی. هغه صفت هغه نون چې په او او اغ باندې ختم شوی هغه لپاره موږ مسکولان او نارینه ویلی شو، چې لکه مثال دا شو ان اکتور. ان اکتور تی او او اغ باندې ختم شوی دی. ان اکتور. ان اکتور یو اکتر، اداکاره. صحیح شو. گرو اس باندې ختم شوی دی. گرو گرو معنا اس باندې ختم شوی دی. چاق دا هم مسکولان دی. ژ او الی جولی معنا ښکلی، په ای باندې ختم شوی دی. جولی معنا په ای باندې ختم شوی دی، ښکلی. پوزیتیف پوزیتیف مثبت. پوزیتیف وګوره په اف باندې ختم شوی دی، مسکولان دی. مثبت مسکولان لپاره استعمالولی شي، دا صفت دی. لون لون ژ باندې ختم شوی، ژ باندې ختم شوی دی وبخښئ. لون اوږد دا هم مسکولان دی. ان تلیفون. ان تلیفون یو تلیفون، دا هم په پی اش او ان باندې ختم شوی دی. پی اش او ان باندې ختم شوی دی، دا هم مسکولان دی. په دې باندې پوه شئ چې هغه صفت دا مسکولان او فیمینین چې په دوه شیانو کې وي، یو په صفت کې او یا په دغه کې ناون کې. هر هغه ناون او صفت چې په دې کلمو باندې ختم شوی وي، دلته چې ما لیکلي دي تاسو ښه په دقت سره وګورئ، هغه مسکولان یا نارینه دی. چې مثالونه یې دا شول: بو، فو، ژوندي، شیان، انولور، ان اکتور، گرو، جولی، پوزیتیف، لون، ان تلیفون. چې د دې په نسبت چې نور مثالونه هم راځي چې هغه هم په همدې کلمو باندې همدې حرفونو باندې ختم شوي وي، هغه چې دي نارینه یا مسکولان ورته وایي. اوس راځو چې فیمینین خبرې کوو. ښځینه کوم یو دي، یعنی فیمینین کوم یو دي. لینوم کی تغمین پخ، هغه نومونه چې ختم شوي وي په. هغه نومونه چې په لاندې حرفونو باندې ختم کیږي هغه ښځینه نومونه ورته وایي، یا ښځینه صفتونه ورته وایي، یا ښځینه شیانو لپاره موږ هغه استعمالولی شو. او دوزل او، او دوزل او، او دوزل او، ای دوزل او، دوزن او، او او اس او، تی ار ای سی او، تریس. اس او سو، او وی او، جی او او، تی ای او ان، اس ای او ان، او دو تی او، او ار او، ای او، ای او ان، او ای ار او. هغه ناون هغه صفت چې په دې کلمو باندې ختم شوی وي هغې لپاره موږ فیمینین یا ښځینه ویلی شو. هر کله چې یو صفت تاسو ته راځي، تاسو یو صفت سره مخ کیږئ، یو ناون سره مخ کیږئ، هغه په دې کلمو باندې تغمین شوی وي، ختم شوی وي، آخر کې دغه کلمې راغلی وي، تاسو پوه شئ چې دا چې فیمینین دی. او که چیرې صفت وي یعنې فیمینین لپاره استعمالیږي، ښځینه لپاره استعمالیږي. که چیرې ناون وي پوه شئ چې فیمینین دی. او فیمینین ناون سره خو تاسو پوهیږئ چې همیشه فیمینین ناون سره چې یو شی چې اسم فیمینین وي هغه لپاره اون راځي او مسکونه لپاره ان راځي، لکه چې پورته مثالونه کې مې وویل. او لا فیمینین سره راځي، لو مسکونه سره راځي. راځي چې اوس په مثالونو کې هم تاسو ته تشریح کوم. اگزامپل معنا مثالونه: بل، بل معنا ښکلی. وګوره او د زل او باندې ختم شوی دی، او ښکلی فیمینین لپاره به استعمالی، فیمینین دی. فول لیوانه، اف او دوزل او، فول معنا لیوانه، فیمینین دی. ژونتی، ای دوزل او باندې ختم شوی دی، مهربان، فیمینین دی. اون شین، اون شین دوزن او باندې ختم شوی دی، سپه ښځه سپه، وبخښئ ښځه سپه. اون ولوز، اون ولوز معنا یو غله، ښځه غل او یا ښځه پرواز کوونکې. صحیح شو. وګوره په او او اس او باندې ختم شوی دی، موږ ویل چې هغه شی چې په دې باندې ختم شوی هغه فیمینین دی. اون اکتریس، اون اکتریس یو اکټره، یو اداکاره ښځه لپاره. وګوره
تی ایغ ای سی او باندې ختم شوی دی. او ګغوس معنا چاق، غټ، یو څوک چې مثلا ډېر غټ وي، چاق وي، په انګلیش کې ورته بیګ وایو. صحیح شو. هغه دوزس او باندې ختم شوی دی، اس او باندې ختم شوی دی، دې لپاره چې چاق فیمینین. صحیح شو. چاقه. ژولی معنا ښکلی، ترمینی په ای او باندې ختم شوی دی. چی شو؟ ژولی شو، فیمینین شو بخی. پوزیتیو معنا مثبت، په وی او باندې ختم شوی دی. صحیح شو. فیمینین شو. لونگ اوږده. صحیح شو. ژی او باندې ختم شوی دی، فیمینین شو. لستاسیون تمځای یا سټیشن، تی ای او ان باندې ختم شوی دی، دې لپاره موږ څه ویلی شو چې دا چې دی؟ فیمینین دی. لستاسیون، اون ستاسیون، لو ستاسیون ویلی نه شو. صحیح شو. دا هغه حرفونه دي که چیرې یو صفت او یو نوم په دې حرفونو باندې ختم شوی وي نو هغه فیمینین دی، یعنی ښځینه دی. تاسو په اسانۍ سره پیژنئ چې ها فیمینین دی. او دا حرفونه هغه حرفونه دي که چیرې په دې حرفونو باندې یو صفت او یو نوم ختم شوی وي، هغې لپاره موږ او تاسو چې ویلی شو؟ مسکولان یا نارینه ورته وایو. هغه چیرې نارینه دی او مسکولان دی. لکه مثالونه یې دا شو او دا فیمینین لپاره. اوس راځئ دلته یو ډېره مهمه خبره بل هم ده. که چیرې وغواړئ چې یو ښځینه صفت نارینه ته تبدیل کړو یا نارینه ښځینه ته تبدیل کړو، همدا طریق استعمال کوو. د دې کلمې په مطلب باندې ډېر ځان پوه کړئ چې په دې کلمه کې څه مطلب دی. وروسته درته تشریح کوم. ستاسو د اسانتیا لپاره ما دواړو کې یو شان مثالونه استعمال کړي. لږ ورباندې فکر وکړئ، ډېر په اسانۍ سره پوهیږئ. مثالونه په فیمینین کې مې هم هغه مثال ورکړی دی او په مسکولان کې مې هم هغه مثال ورکړی دی. ښځې لپاره مې استعمال کړی دی، نارینه لپاره مې استعمال کړی دی. تاسو وګورئ چې مثلا کله چې یو داسې لغت وي چې مثلا موږ داسې لغت نارینه لپاره څنګه استعمالولی شو او ښځې لپاره څنګه استعمالولی شو. ډېره اسانه طریقه ده. لکه اکتوخ یو نارینه اکټره ده. صحیح شو. نارینه لپاره استعمالیږي. په تی او اخ باندې ختم شوی دی او ښځینه یې اکتخیز ده. صحیح شو. د دې معنا چې هر هغه صفت په تی او اخ ختمیږي هغه نارینه ده. او که غواړئ چې ښځینه یې پیدا کړئ نو تی او اخ په ځای تخیز یعنی تی اخ آی سی ای بدلوئ نو ښځینه کیږي. په همدې طریقه ټول صفتونه کولی شئ چې تبدیل کړئ. لکه لونگ، پوزیتیو، همداسې ټول. د دې کلمې مطلب دا دی چې ګورئ دلته یو بو معنا ښکلی نارینه لپاره موږ استعمال کړو. هر کله چې وغواړو چې مثلا دا بو کلمه موږ ته پر یاد دی چې بو ښکلی لپاره وایي او دا یو نارینه لپاره دی. موږ غواړو چې ښځې لپاره دا څنګه استعمال کړو. ښځې لپاره موږ څنګه دا استعمال کړو. صحیح شو. هر هغه صفت، هر هغه نوم چې په او کلمه باندې ختم شوی وي هغه مسکونان دی. او که چیرې غواړئ د دې فیمینین پیدا کړئ نو او په او دوزل او باندې بدلوئ. لکه بل. صحیح شو. دا تغمین چې دی دا را اخلئ، د دې مقابل لغات چې ما دلته ورکړی د دې په تغمین بدلوئ. لکه فو معنا لیونی. هر هغه لغات او صفت چې په او باندې ختم شوی وي هغه نارینه ده. که چیرې غواړئ د دې فیمینین پیدا کړئ، هر چېرته هر لغات کې چې تاسو او آخر کې ووینئ او هغه غواړئ چې مثلا تاسو په فیمینین لپاره تبدیل کړئ نو او په ځای تاسو او دوزل او استعمال کوئ. فو لیونی نارینه، فل لیونی ښځه. په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې مثلا خپله مشکل حل کړئ او نارینه او فیمینین، مسکولان او فیمینین، نارینه او ښځینه تاسو جدا کړئ. امید لرم چې پوه شوي به یاستئ او که چیرې بیا هم کوم مشکل لرئ نو کمنټ کې راته ولیکئ.
دا زمونږ درس و هیله کوم چې ورباندې پوه شوي یاستئ دومره سخت درس نه دی ډېر اسانه درس دی خو لیکن لږ ورباندې فکر وکړئ او خپله پوهیږئ که چیرې کوم مشکل لرئ په کوم یو حرف باندې پوه شوي ناستئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او د هماغې په مقابل کې بیا زه تاسو ته یو درس برابر کړم او تاسو سره یې شیر کړم او تر راتلونکي ویډیو پورې خدای مو مل شه.